السلام علیکم ملګرو د روان پی اس ال په حواله سره ډیر د خوشحالي خبر راغله او بل خوشحالي خبرداري له ټولو پښتنو لپاره چې د روان پی اس ال میچونو په ارباب نیاز کرکټ سټیډیم پېښور کې هم ترسره کیږي یعنی د پی اس ال میچونو په پېښور کې هم وي نو اول خو د روان پی اس ال په باره کې ډیر بد خبر راغلی چې روان پی اس ال په دوبۍ کې ترسره کیږي د پی اس ال چې څومره فرانچایز مالکان دي نو هغه د پاکستان کرکټ بورډ سره دا خبره ونه منله یعنی پی اس ال چې کوم شیډول دی اب د الیکشن د وجې کوم دی تبدیل شي او روان پی اس ال به هم په پاکستان کې وي د فرانچایز مالکانو ترمنځ په میټینګ کې دا خبره شوې ده چې د روان پی اس ال میچونه به په ارباب نیاز کرکټ سټیډیم پېښور کې هم ترسره کیږي څنګه چې تاسو پته چې روان پی اس ال شروع کېدو ته هم ډیر لږ وخت پاتې دی البته د پی اس ال په شیډول کې تبدیلی راتلی شي ځکه چې کله چې پی اس ال شروع کیږي نو په دا وخت کې په پاکستان کې الیکشن هم دی نو د سکیورټي ریزن په وجه باندې چې کوم دی پاکستان سوپر لیګ پی اس ال شیډول هم بدلیدي شي نو بالکل کم روان پی اس ال چې پی اس ال 9 نو ان شاء الله هغه هم په پاکستان کې ترسره کیږي پاکستان سوپر لیګ پی اس ال چې څومره هم فرانچایز مالکان دي نو په دې خبره باندې رضامندي ظاهر کړې ده چې سکهال به پاکستان سوپر لیګ پی اس ال میچونو په پېښور کې هم کیږي په دې کې غټ لاس د جاوید افریدي دی جاوید افریدي پوره کوشش کوي چې د روان پی اس ال میچونه په پېښور کې وشي نو ارباب نیاز کرکټ سټیډیم چې کوم دی بالکل تیار دی لږ کار پکې پاتې دی نو ان شاء الله پی اس ال ته هم یو څو میاشتې پاتې دي د روان پی اس ال میچونه به په ارباب نیاز کرکټ سټیډیم کې ترسره کیږي دا بالکل کنفرم خبر دی پرون د پاکستان کرکټ بورډ د مشر چیرمن زکا اشرف او د فرانچایز مالکانو ترمنځ میټینګ شوی دی چې په دغه میټینګ کې چې کوم دی د پاکستان کرکټ بورډ مشر زکا اشرف ویل چې موږ به روان پی اس ال په دوبۍ کې کوو او فرانچایز مالکانو سپری خبره باندې نه دي راضي شوي ټول فرانچایز مالکانو ویل چې خیر د الیکشن دی نو د پی اس ال په شیډول کې به تبدیلی راول خو پی اس ال به په پاکستان کې وي او بل خبره پکې دا وشو چې د روان پی اس ال میچونه به په پېښور کې هم ترسره کیږي دا ټول پښتنو لپاره او د کرکټ مینوال لپاره د خوشحالۍ یو خبر دی باقي داسې نور کرکټ معلومات لپاره زموږ سره اوسئ ملاویږو په بلې ویډیو کې د الله په امان